یارانه پخوانیو زمانو کې یو لوی خان و، پر باغونو یې ولاړ نیمی اسمان، هم سخي و هم باتور هم ښکلی ځوان و، د زړه ډک لکه زمری و، پهلوان و، مهربان پر یتیمانو پر خوارانو، پر پوښتنه و حاضر د رنځورانو، په پالنې همیشه مړه او ژوندي وه، په روزلې وه که غم که ښادي وه، هره شپه یې و هره شپه یې مجلس تود و د یارانو، له کلا یې و غږ پورته د سازیانو، چې سندرې چا ویلې د ده مل و، چې په ښار کې ربابي و د ده خپل و، د چا غوړې وې چمبې په خیراتونو، چا یې وکړلې میلې پر زکاتونو، ډلې ډلې ورته ناز غوړه وه، تر چپلیو تر ګامونو یې قربان وه، شل او دېرش یې نوکران او مزدوران وه، په سلګونو یې د مځکو بزګران وه، په دعا یې هم کوچان وه هم لویان وه، په پلټنو یې یاران او مخلصان وه، خو ارګوره نه یې ورور و نه یې پلار و، نه یې زوی نصیب نه یې زوی په نصیب کړی کردګار و، درې څلور یې واده کړي ارکینې وې، د ګلونو تر ګېډیو ښایستې وې، هره ښځه یې ښایسته وه بې سینګاره، لکه سر وه زرغونه وه بې بهاره، خدای نور هر څه ورکړي بې اولاده، زړه یې ډک و لکه زخم له فریاده، خیرات کړي یې پسونه او غوایان وه، نازولي یې پیران او درویشان وه، په دوا یې ستړي کړي طبیبان وه، ننګولي یې په ښار کې کوټګران وه، په قسمت کې یې زوی نه و رسېدلی، له اولاد سره خدای نه و خندولی، غم او فکر وار په وار ورباندې زور سو، خان رنځور سو پر کور پرېوتی نه سکور سو، لا یې تبې وې ملګري د دردونو، چې یې واورېدل د لویو تاوانونو، په دریاب کې یې ډوب سوي وه مالونه، په تاوان کې ورنه ولاړل جایدادونه، څو یې خرڅې کړلې مځکې شنه فصلونه، قلاګانې ورشوګانې لوی باغونه، د تاوان له غمه لا پسې رنځور سو، د مرګي په انتظار یې هر تربور سو، ورځ تر بلې یې زور زیات سو د دردونو، طبیبان یې سول عاجز له درملونو، نه اثر کوه ملا او تعویذونو، نه امید له لویو زیارتونو، اوازه سوه خان له رنځه نه جوړېږي، یا به نن وي یا سبا کار یې خلاصېږي، ناجوړې ته یې عاجزه طبیبان دي، په تعویذ یې ستړي سوي ملایان دي، پر ځواني یې د مرګي لارې سپرېږي، پر فاني دنیا یې پاته یو څو شپې دي، په کلا کې یې نور نه وه هوسونه، نه یاران وه نه مستي نه پایکوبونه، نه له هرې خونې پورته اوازونه، نه خوښي وه نه نغمې وې نه رقصونه، نه د خان په کور کې هره ورځ یاران وه، نه په ورځ کې تر ده 100 ځله قربان وه، یو اشنای چې تر دا ټولو پر ده ګران، یو اشنای چې تر دا ټولو پر ده ګران و، دا د خان دپاره ځان و هم جهان و، له سهاره تر ماښامه پر میلمه و، لکه سیوری همیشه به ورسره و، ده به تل ویل کمال دی که مې ځان دی، تر ویښته مې قربان کړي د خپل خان دی، چې ژوندی به یم یوه ورځ بې له خانه، خدایه مرګ مې کړې په برخه له اسمانه، خدایه ته مې د خپل یار د بلا سپر کړې، د اجل غشي یې ماته برابر کړې، خو چې غږ سو د طبیب چې نه جوړېږي، خان که ژر وي او که وروسته روانېږي، نو اول ورڅخه لېرې هغه یار سو، له تربور سره ملګری سو اغیار سو، بیا یې نه وکړه پوښتنه، بیا یې نه وکړه د خان د رنځ پوښتنه، نه یې پل هغې کوڅې ته کړ دننه، په کوڅه کې یې د یار قدم پردی سو، د خان سیوری یې پر سترګو کې اغزی سو، خو د خان اجل لا نه و رسېدلی، په تندي کې یې لا مرګ نه و لیکلی، لا یې پاته پر نابوده دنیا شپې وې،
لا په برخه یې یو څو خوږې ترخې وې. له بستر څخه راپورته سو روان سو، بیا په کلي په مالت کې غږ د خان سو. بیا یې شاته ورپسې خپل نوکران وه، بیا یې خلک په ثنا صفت ګویان وه. زوړ اشنای چېرته له لیرې را پیدا سو، خان یې ولیدی له ورایه په خندا سو. ښه سو خدایه چې دې بېرته خان را جوړ کړي، ښه سو خدایه چې دې بېرته خان را جوړ کړي. په دښمن او رقیبانو مې زړه سوړ کړي. خان له یاره په ګیله وکړه پوښتنه، نن دې څرنګه په یاد سوم درواغجنه؟ زه دا 2 کاله رنځور ومه ناتوانه، ستا په زړه کې یو ځل تېر نه سوم ناځوانه. یار یې خوله کړه ورته خلاصه ویل خانه، په پیغور پیغور مې مه شړه له ځانه. دا دنیا د مړو نه ده د ژوندو ده، چې ژوندي ورباندې ګرځي د هغو ده. طبیبانو ته ژوندی نه وې بللی، ملایانو حجرې ته وې سپارلی، موږ هم نه وې حسابلی په ژوندو کې. ژر یا وروسته مو کتلې اجرو کې، چې له مړو سره یاري کوي نادان دي، بې خبره له قانونه د جهان دي. اوس چې بېرته ژوندی سوی زموږ خان یې په ژوندو کې تر هر چا باندې ګران.